ملګرو د 2022 د شروعات نه د رشیا او د یوکرين د جنگ خطر په دنیا باندې سٹارټ ده. اوس به تاسو لیدلی چې په یوکرين باندې رشیا بای ایر، بای لینډ او بای سی یو خطرناک حمله وکړه. د کم نه چې په دنیا باندې د وړو ارتري خطر هم جوړېدای شي. نو دلته سوال دا پیدا کیږي چې څه وجه ده د دې جنگ. په دې ویډیو کې به موږ دا په ډیټیل باندې وایو. ملګرو ناتو یعنی نارت اټلانټیک ټریټي ارګنایزیشن دا د مغربي ملکونو یو ګروپ دی په کوم کې چې 30 ملکونه دي خو په دې کې رشیا شامل نه ده. دا د دنیا د ټولو طاقتور تنظیم منل کیږي. په دې کې د امریکای نه علاوه هم فرانس، جرمني او د ترکیې په شان ملکونه شامل دي. په نیټو کې شامل ک په یو ملک باندې بل ملک حمله وکړي نو د ټریټي په تحت د نیټو ټول ملکونه به د هغه ملک د لپاره جنگ کوي او هغه به سپورټ کوي. کوم د نیټو اپوزیشن ته وګورو نو دوه سوپر پاور ملکونه دي کوم چې د نیټو خلاف دي. دا دی روس او چاینا. د روس ګاونډي ملک دی یوکرين. یوکرين هم په وخت کې د روس حصہ وا. په 24 مئی 1991 باندې یوکرين د سوویت یونین نه آزاد شو او د یو نوي ملک په شکل کې د دنیا مخې ته راغی. په دې ټایم کې د روس نه علاوه دویم غټ ملک یوکرين دی. د یوکرين د اوسنۍ جنگ یو څو کاله مخکینه دی. د کال 2014 پورې د یوکرين پریزیډنټ ویکټر ینوکوویچ وو کوم چې د رشیا سپورټر وو. خو په 2014 کې د امریکای او د نورو مغربي ملکونو په سپورټ باندې په یوکرين کې د پریزیډنټ ویکټر خلاف یو پروټست وشو او بیا په 2014 کې هغه د پریزیډنټ کرسي پریښوده او ملک پریښوده او وتښتیدو. د دې د وجې نه روس له ډیر زیات قار ورغی. نتیجه یې دا راووته چې په 2014 کې روس په یوکرين باندې حمله وکړه. په دې جنگ کې تقریبا 14000 خلک مړ شو او د یوکرين په کریمیا باندې روس قبضه وکړه. یوکرين چې کله یو آزاد ملک جوړ شوی دی نو دا هغه وخت نه د روس او د یوکرين په منځ کې کریمیا د کشمیر په شان دی. یعنی کاز اپ ډیسپیوټ دی. ډیری پیری د دې د وجې نه د دوه ملکونو په منځ کې جنگونه شوي دي. په 2015 کې د رشیا او د یوکرين په منځ کې جنگ بندي وشوه خو د پریزیډنټ ویکټر د بدلیدو نه وروسته نوی پریزیډنټ یوکرين ورو د رشیا نه لري کو او نیټو او مغربي ملکونو ته نږدې کو. دا خبره د روس بالکل هم خوښه نه شوه ولې چې د یوکرين په نیټو کې د شاملېدو نه وروسته روس کله هم د یوکرين سره په اسانۍ سره نشي جنګېدی ولې چې په جواب کې به هغه ته صرف یوکرين نو بلکې د نیټو باقي 30 ملکونه مخامخ کیږي. نو ځکه خو پوتین دا غواړي چې نیټو نه صرف یوکرين شامل نکړي بلکې پوتین دا هم غواړي چې د 1997 وروسته کم ملکونو چې هم نیټو جوائن کړي دا هغه ټول ملکونه نه د نیټو خپل فوج واپس لري کی. په دې باندې روس د یوکرين سره په یورپ باندې هم خپل پکړ مضبوطول غواړي خو د روس دا شرط نیټو کله منو نو امریکای او نیټو دا شرط ریجیکټ کو. روس ته داسې هم لګي چې یوکرين نیټو جوائن کړه ولې چې بیا رشیا که په یوکرين حمله کوي نو هغه به صرف د یوکرين سره نه بلکې د نیټو د باقي ممبر سره پنګ اخلي یا که په سوجا د دوانو ملکونو په منځ کې جنگ راشي نو د دې نه به روس له د دنیا د سوپر پاور سامنا کولی او بیا کریمیانو کې د شي د روس نه خپل ځایونه لړ شي. نو ځکه خو روس ټایم ضایع نه کو. د دې نه مهینه چې یوکرين نیټو جوائن کړي رشیا په یوکرين باندې حمله وکړه. یوکرين ته داسې ښکارېده چې د نیټو ملکونه د هغه سره ولاړ دي خو یوکرين نیټو نو جوائن کړي نو ځکه خو د نیټو باقي ملکونه د یوکرين مرګتیا نه کوي. ملګرو دویم پرابلم دی انرژي ریسورسز. ملګرو که د تیلو د ذخایرو خبره وکړه شي نو تاسو په دماغو کې به سعودي عرب، یو ای ای، قطر یعنی د میډل ایست ملکونه راځي. خو د دونه زیات تیل پیدا کولو ول ملک رشیا دی. د رشیا سره خډیر آیل او نیچرل ریسورسز موجود دي او د یورپ ټولو ملکونو ته تقریبا 50% انرژي رشیا پرووایډ کوي کم چې د یورپ لپاره ډیر خدي. رشیا د دنیا دویم د ټول نه ډیر آیل پروډوسر دی. د سعودي عرب نه هم زیات تیل رشیا پیدا کوي. د رشیا د ګورنمنت 50% بجټ د آیل او د نیچرل ګیس نه راځي. دغه د ملک د جی ډی پی 30% سورس هم دغه دی. د تیل او د ګیس نه په ګټل شوی پیسو باندې رشیا خپل ملټری ډیر زیاته سټرانګ کړی ده ځکه چې هغه بیا د سوویت یونین په شان یو سوپر پاور جوړ شي. یعنی ملګرو رشیا هم د سعودي عربیا او د ایران په شان په نیچرل ریزروز باندې ډیپند یو ملک دی او په یورپ کې موجود یو واحد ملک دی. خو مسله دا ده چې د رشیا په نیچرل ګیس باندې یورپ ډیر زیات ډیپند دی او یورپ دا په پیسو اخلي او په دې پیسو باندې رشیا هم ډیپند ده. دا دواړه د دې سایډ د لپاره ډیر خدي. که سوویت یونین وین یوکرين به هم د رشیا حصہ وو نو رشیا خپل نیچرل ګیس د یوکرين په لار د پایپ په ذریعہ یورپ ته رسو. وکړه چې یوکرين یو آزاد ملک شو نو هم پایپ د دې د لاندې خور دی. نو ځکه خو نیچرل ګیس په مجبورۍ کې رشیا د یوکرين په لار یورپ ته رسي او د دې لپاره رشیا یوکرين لا بلینز اف ډالر ټیکس ورکوي. دویمه سلار خو په الحال نشته او رشیا خپل ګاونډي ملک یعنی بیلاروس او د ترکی په لار هم پایپ لاین خور کړی دی او د 2024 پورې هغه په یوکرين باندې خپل ډیپندنسي پوره ختمول غواړي. خو ملګرو اصلي مسله راغله په 2012 کې کله چې د یوکرين په سمندري علاقه کې د قدرتي ګیس ډیره غټه ذخیره موندې شو. دا ذخیره 2 ټریلیون کیوبیک میلو شوی و کم چې یوکرين د دنیا 14 نمبر ګیس والا ملک جوړي. د دې سره په یوکرين کې دننه هم 92 د قدرتي ګیس او د تیلو ذخیره میلو شوی وي. کدا راوستل یوکرين شروع
وکړي نو د رشیا نه بعد د یورپ دویم د ټول نه غټ پټرول والا ملک به جوړ شي. د دې نه بعد یورپ او یوکرين ته ډیره زیاته فائدہ وشي. د یورپ باقي ملکونو ته به پټرول او ګیس ښه کافي ارزان میلاويږي او د دې سره به د یوکرين اکانومي ډیره مضبوطه شي و. د کم نه چې به یوکرين ملک خډیر پاورفل شي او د دې نه به رشیا ته خډیر نقصان شي او ولې چې د رشیا د جی ډي پی 30% د پټرول او د ګیس نه راتلو د کم نه چې هغه خپل ملټری ډیره زیاته طاقتور جوړوله. اوس د یوکرين د وجنه با کمپټیشن ډیر زیات سیوا شي او د رشیا ریونیو با کافي کم شي او د مخکینه د یورپ باقي ملکونه رشیا ته تیار ناستي او ګیس ترې هغه په مجبورۍ کې اخلي. نو بیا به هغه د یوکرين نه ګیس غستل خوښوي. د 2014 پورې د یوکرين پریزیډنټ ویکټر د رشیا سپورټر وو ځکه خو رشیا ته څه خاص مسله نه و. په 2014 کې دغه د لری کېدو وروسته په بانه باندې رشیا نه صرف کریمیا قبضه کړه خو د کریمیا په کومو سمندري علاقه کې چې یوکرين ته نیچرل ګیس ریزرز میلاو شوی وو دغه 80% باندې رشیا قبضه ولګوله او بیا خپل مانوپالي جوړ کړه. د دې ګیس دراوستو لپاره د بلینز اف ډالر ماشينان لګولیو هغه رشیا سیل کړو او خپل کمپټیشن یې د پیدا کولو نه مینه ختم کو. اوس که یوکرين نیټو جاین کی نو هغه به کریمیا قبضه کوي نو د رشیا په سر به بیا د نیټو خطرې د کریمیا د ورکولو نه بعد هغه د نیچرل ګیس ذخیره لاړ شي. د دې سره سره به کمپټیشن خډیر سیوا شي د کم نه چې به د رشیا ریونیو ډیره کمزوري شي. د دې لپاره کریمیا آیلند نیچرل ګیس ریزروز نیټو دا دریوانه معاملې د یو بل سره جوړاو دي کم چې زما په حساب سره د دې جنگ د ټول نه غټه وجه ده او ځکه خدا جنگ رشیا شروع کو ځکه چې په خپل د ګلوبل سوپر په تور سره ځان مضبوط کی. که کریمیا تریلاړ شي نو نیچرل ګیس ریزروز کم چې د یوکرين نه نیولې دي هغه به تری هم لړ شي. د دې سره بعد د نیچرل ګیس ریزروز لپاره کمپټیشن ډیر سیوا شي. یوکرين به د پیسو په معاملې کې مضبوط شي او یوکرين به ډیر طاقتور شي. اوس پوتین خدا نه غواړي چې داغه دشمن ملک ته طاقتور جوړ شي نو ځکه خدا لوبه شروع ده یعنی دا ټوله لوبه د پیسو ده. هڅه ملګرو کوم په یو چیز باندې غور وکړو که په یو ملک کې د پټرول او د ګیس ذخیره میلاو شي نو دا د هغه ملک د عوامو لپاره یو نعمت ثابتېدای شي. په زیاتره معاملې کې داسې نه کیږي. د پټرول او د ګیس د میلاوېدو سره سم ملکونه خو ډیر ډیولپ شو خو زیاتره ملکونه د امریکا او د رشیا لالچ برباد کړو. په هغه ملکونو کې د دنیا د ټول نه غټ پټرولیم ریزروز والا ملک دی وینزولا. د هغه ځای عوام د ولګي نه کمزوري شو او بل طرف ته راځي سعودي عرب کم چې ډیر زیات ډیولپ دی. خو عراق، سیریا، یمن، لبنان دا ټول ملکونه د پټرول او د ګیس د دریاب د وجنه د دنیا د طاقتور ملکونو د لالچ د وجنه برباد شي دي او اوس د یوکرين سره هم داسې عمل شروع دی. آی هوپ چې هر سبا زر ټیک شي. ملګرو که د دې ویډیو نو تاسو ته څه لګون ته مې زده کړی شي نو ویډیو لایک کړئ د خپل مرګرو سره شیر خامخا کړئ او د داسې نورو انټرېسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.